حقیقت دا دی چې انسانان چې نیولی کېږي د خپلو اعمالو د لاسه نیولی کېږي. الله تبارک و تعالی په خپل کتاب کې ویلي دي چې دا د الله یو خوږ کتاب دی، د هدایت کتاب دی. الله رب العالمین فرمایي فکلا اخذنا بذنبه، چې موږ څوک نیولی دی نو په خپله ګناه هم نیولی دی. که فرعونیان هم نیولي وو نو هغه هم ډېر غټ ظالمان وو، صحیح شروع کړي وو مصر کې. پردي ماشومان به ذبحه کول، په مسلمانانو به میخونه ټک وهل، او د یو ډېر ظلم فضا یې په مصر کې جوړه کړې وه. د الله توحید یې نه منو، په عاجزانو باندې ظلمونه کول. نو مضبوط قوت و، الله د داسې طرف نه تباه کړو چې د فرعون دا تصور هم نه و چې په دې نهر کې به زه تباه کېږم، او خو به دا ویل دا نهرونه زما دي. دارنګې عادیان، سمودیان، قوم د نوح علیه السلام، قوم د لوط علیه السلام، قوم د شعیب علیه السلام، او د دین علاوه الله تعالی فرمایي فکلا اخذنا بذنبه. ایو عجیب حدیث دی او د دې زمانې سره ډېر مناسبت دی او سند سره صحیح حدیث دی. زمونږ د امت باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې یا معاشر المهاجرین خمس اذا ابتلیتم بهن واعوذ بالله ان تدرکوهن، چې پنځه کارونه دي چې کله تاسو کې دغه حالات را نو ګوره بیا به د دې ګناهونو د لاسه خاص خاص عذابونه به راځي. کم اول یې دا وویل چې کله فاحشه ښکاره شي که نه زناګانې، او ښکاره زناګانې کېږي په یو قوم کې، نو الله عز وجل د دې زناګانو د لاسه به طاعون او وباګانې رالیږي، او هغه دردونه او بیماریانې به رالیږي چې دا ستاسو په مشرانو کې نو. دیو وجه نه زما محترمو، زنا سنګینه ګناه ده، د زنا قصې به هم نه کوې. که یو ځای کې شوي مي نو دا به نه وی. په دې موبایلو کې یو نقصان دا دی چې دې کې خلک ګناهونه ښکاره میډیا ته وښیي، او حدیث کې راځي هر څوک به الله معاف کوي، خو هغه خلک الله نه معاف کوي چې هغه ښکاره ګناهونه کوي، ښکاره ګناه هم کوي او بیا ټولې دنیا ته هم ښیي. اوله خبره دا ده چې کله زناګانې او فاحشې ښکاره شوې نو بیا به وباګانې او طاعون راځي، او داسې دردونه او بیماریانې به راځي چې دا ستاسو په مشرانو کې به تاسو اورېدلي هم نه. او دویم ولم ينقصوا المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین، چې کم خلق ناپ او تول کې نقصان کوي، سپک کاڼی ساتي، 2 نمبر کاڼی ساتي، او دوکې کوي د خلکو سره، او بوجې باندې لیکلي چې دا دومره وزن دی، او کارخانې والا د ټلیفون کړی چې لیکل په دومره کوه خو اچوه پکې دومره. لکه ته چې ګورئ په تاجرانو کې لږ مسلمانان داسې دي هغه د الله نه یریږي، نورو دا دوکه په ډېرو خلکو کې ده. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله داسې ناپ او تول کې ګڼکپي شروع شي د الله عذاب به ده چې قحط به پرې راځي، سخت حالات به پرې راځي، او د ظالمانو بادشاهانو په ګیر کې به دوی راشي. دیو وجه نه د هر مسلمان دکاندار نه دا درخواست دی چې خبردار سپک کاڼی به نه ساتي، دوکې به نه کوي. الله قرآن مجید کې موږ ته ویلي دي چې مسلمانانو ټول برابر کوئ. او یو قوم الله د دې ګناه د لاسه تباه کړی دی، قوم د شعیب علیه السلام، چې هغې به تجارت کوو، په تجارت کې به دا دوکې کولې، د بل نه به حق پوره اخیسته او د هغه حق چې دی نو سپک به ورکوو. او درېیمه خبره دا ده چې کم خلک زکاتونه نه ورکوي نو الله عز وجل به په هغوی باندې باران نه کوي. زکات د نه ورکولو ډېر عذابونه دي، او یو عذاب دا دی چې څوک زکات نه ورکوي په هغې به باران نه کېږي. دې وجې نه هر مالدار له دا پکار دی چې خپل زکات ټیک ورکوه، بل چل ول به نه کوې، ځکه ډېر خلک زکاتونه ورکوي خو غلطې ورکوي، داسې ورکوي
چې کله مزدور له تنخواه کې زکات ورکړي، مزدوري ځان له د زکات ځان له شی دی، کله پکې نورې دوکې کوي، دا زکات په ځان باندې بوج ګڼي او داسې حربي او چلونه استعمالوي چې موږ د زکات نه په څه باندې خلاص شو. او سره د دې نه چې یو روایت کې دا راځي چې د مالونو حفاظت وردا په زکاتونو باندې دی، کېدای شي کله کله په مالونو باندې آفت ځکه راځي او کله کله کاروبارونه ځکه دیوالیه شي او کله کله ډېره کامیاب مالداري زوال طرف ته لاړ شي، هغه دا دی چې دې سړي زکات نه یې ورکړی. ځکه چې زکات په مالدارانو زکات ورکول نو په کلي کې به لږ خلک غریبان وي، او دا د اسلام اصول دي چې د کلي مالداران به د خپل کلي غریبانو له زکات ورکوي، ځکه د کلي غریب د کلي مالدار یې پېژني. بل ځای بلکې د احادیثو نه هم دا معلومیږي او دا د علماو مشهور مذهب دی چې زکات چې ورکوي نږدې خلکو له به ورکوي، خپلوان دي کلي کې د سره نږدې خلک اوسېږي دوی له به ورکوي. او د قرآن او د سنت هم دا معلومیږي چې کله درته مشکلات رال او کله څه پریشانیانې رالې، وګوره دا د دې نښه ده چې دا د ګناهونو لږ لږ عذابونه دي، او څه عذابونه د ګناهونو قبر کې دي او ډېر غټ عذاب د ګناهونو الله تعالی دې موږ او تاسو له امان راکړي، هغه جهنم دی. ځکه چې جهنم غوندې عذاب دی چې انسانان ځي دا هم د ګناهونو د جرمونو د لاسه. الله سبحانه وتعالی فرمایي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، چې دا فسادونه، دا جنګونه او دا امن چې ختم شوی دی دا د خلکو د اعمالو د لاسه. ځکه په موجوده عذابونو کې یو دا هم دی چې ملکونه وران شو، او الله دې اسلامي ملکونه نه ورانوي، ځکه د ملک ورانېدل دا سقط نه دی، دا داسې درون عذاب دی، دا داسې تریخ عذاب دی چې تماشګرو ته پته نه لګي، هغه چا ته پته لګي چې په چا باندې راشي. د دې وجه نه امن د الله لوی نعمت دی، د امن سوال کوه او د سلامتیا سوال کوه، د جنګونو د انقلابونو خواهش مه کوه، ځکه چې جنګونه او انقلابونه راشي بیا هر څوک تباه و برباد شي، عبادتونه خراب شي، مساجد وران شي، د دین مرکزونه وران شي، عزتمن خلک ذلیله وګرځي، د وجلو واک داسې ماشومانو لاس ته ورشي چې نه په عالمانو اثره کوي نه په پلار باندې اثره کوي، داسې د بې عقلو خلکو لاس ته ټوپک ورشي چې ټوله دنیا برباد دي. نو د دې وجه نه د امن سوال کوه، د عافیه انداز کوه، د صبر سوال کوه، د الله نه د خیر سوال کوه. نو ملګرو عرض موږ دا کوو چې انسان ته انفرادي مشکلات راځي او که اجتماعي مشکلات راځي دا د جرمونو د لاسه راځي. الله سبحانه وتعالی فرمایي وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، چې تکلیف ته ورسېدو نو ګوره ستا د عمل د لاسه وي. او داسې فرمایي صحابه څومره لوی خلک دي لیکن احد کې چې هغو ته تکلیف ورسېده الله رب العالمین فرمایي اے صحابو قل هو من عند انفسکم، چې دا عذاب ګوره ستاسو د کمي د لاسه راغی چې تاسو احد کې د نبي علیه السلام د خبرې خیال ونه ساتو. او موږ دا وایو چې موږ باندې عذابونه دي، زما ورونه موږ څومره جرمونه کوو. یو خبره ده موږ بار بار کوو، د ځینې ملګرو دپاره کوو. نن سبا دا فضا ده چې ځینې خلکو د غټه مسلماني دا ښکاري چې پټکۍ ووه روډ ته وځه او روډونه بند که او چغې ووهه او د امبولینس ګاډي ولاړي او دغه ځای کې کسان مري، څوک سفر باندې ځي د هغو ویزې کینسل کېږي او دا خلک ډېره غټه دعوه کوي چې موږ ډېر غټ کار وکړو. داسې یو واقعه راغلی، یو عالم ته چا ویل چې 10 لاکه خلک راوتي وو او مظاهره یې کوله، ویل دوی څه چل کوو؟ ویل دوی اسلامي نظام غوښته. ویل دوی ته وویل چې تاسو سهار لمونځ په جمع کړی دی، چې سړی د ماسپښین لمونځ د جلسې په لمونځ قضا کړي، د مازدیګر لمونځ قضا کړي، په سټیج باندې د مسلمانانو غیبتونه کوي، شرونه او فسادونو ته لمن وایي، د داسې ضرري انسان د لاسه هېڅکله به اسلام را نه شي. اسلام به هغسې راځي لکه صحابه کرامو چې کله خلک تقواداره شي، 5 وخته لمونځونه شروع شي، زناګانې ختم شي، کورونو کې تلاوتونه شروع شي، صلې رحمانې برابرې شي، هر ظالم د خپلې ګناه نه توبه وباسي،
او ار ناجایز والا الله نه ویریږي او د ګناه نه شاته شي الله به امن و امان راولي. الله رب العالمین فرمایي الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. چې کوم خلق د شرک نه پاک دي او د ایمان خاوندان دي امن او سوکالي او ښه حالت به په دوی باندې راځي. ځکه د امن زندگی او برکتی حکومت او ښه دا د الله نعمت ده او د الله نعمت به د الله اولیاءو ته ملاویږي. ځکه د الله نعمتونه د الله په تابعدارۍ باندې ملاویږي، په ها هو چغو زنده‌باد مرده‌باد باندې نه ملاویږي. نو زما ورونو ټول دا ویوئ نستغفر الله ونتوب الیه، او قدم په دا قدم دا ویوئ چې کور ته ځئ نو خاموشه مه ځئ، داسې ویوئ استغفر الله واتوب الیه. په کورونو کې موږ ګوره چې غیبتونه د چا ونه کړو، او چې ماشومان دي نو موږ ته دا امر دی چې مسلمانانو خپلو بچو ته هم دا ویوئ چې 7 کالو ته ورسېږي چې مونځ کوئ، او چې کله 10 کالو ته ورسېږي بیا د مانځه په سر وهلو له ورکوئ. نو چې داسې الله ته توبهګار شو الله تعالی به دا ټول مشکلات لرې کړي. زموږ رب فرمایي جل جلاله ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. که خلق تقوادار شي ایماندار شي، ایمان څه ته وایي؟ ایمان دې ته وایي چې انسان د الله نه یریږي، ایمان دې ته وایي چې سړی چا ته ضرر نه رسوي، ایمان دې ته وایي چې سړی د الله سره محبت کوي. ایمان څه د پاسه 80 خبرونه جوړ دی چې دا خبرې به چاګې راشي. ایمان دې ته وایي چې په لاره ځې او ضرري شی لرې کوې، ایمان دې ته وایي چې ډېره حیا در پکې، ایمان دې ته وایي چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. الله رب العالمین فرمایي کلو والا تقوادار شو مؤمنان شي الله به برکتونه را کولاو.